خوست کې طالبانو هغه ځوانان چې د ملي بیرغ پاړۍ پوستونه کړي ول شکنجه کړي دي. د کابل غږ مینوالو سلامونه او ښې چارې. په خوست کې طالبانو د هغه ځوانانو چې د ملي بیرغ په اړه یې پوسټونه کړي ول چارواکي یې ملي بیرغ سری کړی دی، په زور یې د بیرغ ټوټې پرې خوړلي دي، ویښتان یې پرې خریلي دي او موبایلونه یې په خوله کې ورکړي دي چې دې کار یې د خلکو تند غبرګونونه پارولي دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې په خوست کې د طالبانو والي محمد نبي عمري د دغه ولایت خلکو ته په خطاب کې ویلي ول چې دوی 3 ورځې وخت لري چې له خپلو کورونو، هټیو، موټرونو او بایسکلونو څخه د 3 رنګه بیرغ لرې کړي. د طالبانو لخوا په خوست ولایت کې د افغانستان د 3 رنګه بیرغ د شخصي ځایونو، هټیو او موټرونو څخه د لرې کولو لپاره د ضرب الاجل ټاکل د ټولنیزو رسنیو د کارکوونکو له توند غبرګونونو سره مخ شوی دی. د خوست والي لخوا د څو ځوانانو د ځورونې په غبرګون کې د ټولنیزو شبکو یو کارکوونکي داسې لیکلي: د بېوسۍ آخري حد دی، ځوانان به مو ولې وطن نه پرېږدي؟ دغه یې حال دی. دا چاره په کور دننه تفریقې، نفرت، د ولس او حکومت ترمنځ فاصلې رامنځته کوي. وطن د دا ډول ظلمیو په وړاندې داسې بد چلند دردونکی او د هر ډول اصولو او قوانینو خلاف عمل دی. حکومتداري د حوصلې، زغم، استقامت او صبر نوم دی. د خوست والي صاحب په دا ډول بدو اعمالو د ولس احساسات مه راپاروه. د ولایت د چلونې توان نه لرئ، لطفا استعفا وکړه، ولس مه مایوسه کوه. ګرانو لیدونکو، د دا ډول نورو ویډیوګانو لپاره د کابل غږ چینل سبسکرایب او دا ویډیو مخکې شیر کړئ.